لیکن د دې د محبتو څخه علاوه چې نور محبتونه دي هغه هم سړی د الله دپاره ګرځولی سي. د یو سړي د مور پلاره سره محبت دی، د یو خاوند د زنانې سره مینه ده او د زنانې د خاوند سره محبت دی، د یو سړي د خپلو بچانو سره محبت دی. که سړی په دې کې لږ زاویه او کنج د خپل نظر بدل کی او خپل سوچ نیت ورته بدل کی، دا ټول محبتونه ظاهرا عام محبتونه دي، لیکن په حقیقت کې دا ټول لله د الله دپاره ګرځېدلی سي. په دې کې اول سړي مور و پلار دي، د مور و پلاره سره په دې نیت باندې محبت کوم چې الله تعالی دا فرمان دی وبالوالدین احسانا، د مور و پلاره سره به ښه کوي او ښه هلته د چا سره کېږي چې د سړي ورسره محبت دي. او د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی، زه په هغې باندې عمل کوم. پیغمبر علیه السلام وایي د مور و پلاره سره به محبت ساتي. نو چې یو سړی د الله حکم پر ځای کوي، د پیغمبر په سنت طریقه د پیغمبر په حدیثو باندې عمل کوي، بیا به هغه څنګه د الله دپاره نه وي. نو د مور و پلاره سره محبت لله دی. پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی، یو سړی دی هغې سهار و ماښام هغې د مور و پلارو مخ ته د محبت په نظر باندې ګوري، الله تعالی د حج او د عمرې ثواب ول ورکوي. او په دې وجه باندې د حج او د عمرې ثواب ورکوي چې د ده دغه نظر د محبت دا د الله دپاره دی او په دې عمل باندې الله راضي دی او په دې عمل باندې الله د بنده څخه خوشحاله دی. ځکه د هغې په عوض کې الله تعالی ده ته پر دې ځای په کور کې ناست د حج او د عمرې ثواب ورکوي.